د پرتمین هیواد پتمن ولسا مبارک مو د خوشاله اختر. امنیتي ځواکونو ولس ته د نیکمرغه کمکي اختر په مناسبت د کورنیو چارو وزارت د وزیر محترم خلیفه صاحب سراج الدین حقانی سپارښتنې او هدایات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. علی قدر امیر المؤمنین قدرمن رئیس الوزراء د کابینې محترمو غړیو د ازادۍ د لارې سرسپارلو مجاهدینو شیوخو او علماء کرامو د افغانستان غیرتي ملته ټول اسلامي امته محترمو ورونو او خویندو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تر ټولو له مخه د نیکمرغه کمکي اختر مبارکي درته وایم. الله عز وجل مو روژې، صدقې، طاعات، عبادات او ټول نیک اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه. د لوی خدای جل جلاله حمد او ثنا ده چې د خپل ملک او ازادۍ خاوندان یو او د اسلامي نظام د حاکمیت تر سوري لاندې د امن او امان په حال کې باعزته ژوند کوو. لکه څرنګه چې امیر المؤمنین حفظه الله په خپل پیغام کې فرمایلی خدای دې نه کړي چې د دې ستر نعمت کفران او ناشکري راڅخه وشي. په دې پوهیږو چې تر نږدې نیمې پیړۍ ستونزو او مشکلاتو وروسته په اسانه او عاجله توګه د هغسې ژوند او امکاناتو تمه نشو کولی چې ارزو یې لرو، خو مهمه دا ده چې نظام او ټول ولس د دې هیلو د ترسره کولو لپاره لګیا یو. غیرتي افغان ولسه، موږ دا درک کوو چې ځینې ستونزې شته، خو دا هر څه په صبر او زغم د هوارېدو وړ دي. کوم ملتونه چې پرمختګ او رفاه ته رسېدلي سخت مزلونه یې کړي، پښې او لاسونه یې تڼاکې شوي دي. موږ هم باید سخت کار وکړو او تر دې مهم دا چې صبر او حوصله ونه بایلو. خیر دی، مزل دې ورو او آهسته وي، خو بې خطره دې وي، په اتفاق او وحدت کې دې وي. خپل اسلامي نظام نه ملاتړ وکړئ، د شریعت د انفاظ ننګه وکړئ، ځکه چې په همدې کې مو د دواړو جهانونو سعادت دی. خپلو امنیتي نهادونو او مجاهدینو ته د ثبات او استقامت دعاوې کوئ، حمایت یې کوئ، ځکه چې همدوی مو د دیني ارزښتونو، ازادۍ، سر، مال او ناموس محافظین دي. خپله همکاري د امنیت په تامین کې مه ترې دریغوئ چې دا حاکم امن رب العالمین راته دایمي کړي. د الله جل جلاله د سپېڅلې لارې مجاهدینو، تاسې چې د هیواد د دفاع ازادۍ په جګړه کې بریالي شوي یاست، اوس د هیواد د آبادۍ او په هغه کې د اسلامي حکومتولۍ په حال کې قرار لرئ. دا لاره هم هغه رقم حوصله، صبر، ثبات او قرباني غواړي. هر وخت د خپل ولس په حفاظت او خوندیتوب کې کوشش کوئ. په تیره همدا د اختر په نیکمرغو شپو او ورځو کې باید ډیر زیار وباسئ چې ولس مو د اختر شپې ورځې د امن او سوکالۍ په حال کې تیرې کړي. له ټولو هغو کړنو څخه چې د خلکو د ازیار او اذیت سبب ګرځي په کلکه ځانونه وساتئ. د اختر په مناسبت بې ځایه هوایي ډزې مه کوئ، ځکه هغه له یوې خوا د بیت المال ضایع کول او له بلې خوا د ولس او خلکو لپاره د تکلیف او اذیت لامل کیږي. په ولایتونو کې د هم د کورنیو چارو وزارت اړوند ټول قطاعات، امنیه قمندانۍ او جزوتامونه د خلکو د امنیت او د اختر مانځه د ادا کوونکو د خوندیتوب لپاره ټول کوښښ په کار واچوي. مجاهدینو ورونو، دا ولس تاسې او تاسې د دې ولس یاست. لکه څنګه چې د اشغال پر مهال له سر او مال څخه تېرېدلو ته اماده وئ، په هغه سخت امتحان کې پروردګار کامیاب کړئ. اوس هم پر خپلو اعمالو او چلند پام کوئ. داسې نه چې کبر درنه وشي، خودخواهي او انانیت درکې پیدا شي. ځان تر نورو لوړ مه ګڼئ، ظلم او زیاتی مه کوئ، تواضع او خاکساري په ځانونو کې پیدا کړئ او همیشه د یو رښتیني مجاهد په اخلاقو مزین واوسئ. زه درته دعا کوم تاسې هم خپل رب جل جلاله ته زاری کوئ چې په دې امتحان کې هم سرلوړي او کامیاب راووځئ. مسؤلینو ته خاصه توصیه او سپارښتنه کوم، ځکه چې ستاسې اعمال او چلند تر تاسې محدود نه پاتې کیږي، بلکې نورو باندې هم اثر کوي. باید د شهیدانو کورنۍ او د شهیدانو یتیمان مو له یاده ونه وځي. په هغوی ترحم وکړئ او مشکلاتو ته یې پر
وخت رسیدګي وکړئ. الله تعالی دې موږ ټول په دې سخت امتحان کې سرخروی لري. تاسو ټولو ته هم د دعا تمه لرم. په پای کې یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نیکمرغه کمکي اختر مبارکي وایم او له الله جل جلاله څخه سوال کوم چې په هر ځای کې د مسلمانانو حفاظت وکړي. په تیر فلسطین او غزه کې دي خدای تعالی مجاهدینو ته د ظالمو او وحشي اسرائیلو په وړاندې فتح او غلبه ور نصیب کړي. خدای تعالی دې فلسطیني مجاهدینو ته د وحشي یهودانو د وحشت په مقابل کې صبر او ثبات ور په برخه کړي. یقینا چې نن وحشي یهودانو هلته زموږ پر ورونو او خویندو بې انتها وحشت پیل کړی او په ټوله نړۍ کې داسې څوک نشته چې د دغو مظلومو مسلمانانو دفاع وکړي او د وحشي صهیونیستانو د وحشتونو مخنیوی وکړي. موږ له الله تعالی څخه سوال کوو چې هغه په هر څه قدرت لري. الله تعالی دې په خپل نصرت سره د مظلومو فلسطیني مجاهدینو حمایت وکړي. الله تعالی دې مظلوم فلسطیني مسلمانان پر ظالمو یهودانو غالب کړي. لوی څښتن دې د مسلمانانو لومړی قبله مسجد اقصی شریف د صهیونیستانو له اشغال څخه آزاده کړي. اللهم امین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د پرتمین هیواد پتمن ولسا شه مبارک مو د خوشاله اختر